امید په دې لاره چې ټول راته روغ او جوړ یو ځل بیا د نوې ویډیو سره درته غواړم چې یوه نوې ویډیو درته ووایم. دغه ویډیو څنګه کولی شو چې ورډ فایل په پکچر یعنې په تصویر بدل کړو. نو تاسو به راشئ د هر څه نه مخکې په ګوګل کروم به خلاص کړئ. ګوګل کروم په سرچ کې به word2jpeg.com به ولیکئ. نو د څنګ کې چې خپله ورسره word2jpeg.com به ولیکئ. هر کله چې دا ولیکلو او بیا به په ګوګل کروم کې چک کې سرچ کې به ګو وایي چې دا به سرچ کې. نو د سرچ نشار کې له ګو باندې کلیک وکړئ. نو دا به یوه صفحه خلاصه شي. یوه یادونه باید کوم ملګرو چې تاسو زما چینل درسره سبسکریب او په څنګ کې د بیل بټن هم ووایئ تر څو زما ویډیو د هر څه نه مخکې تاسو ته در ورسېږي. نو دغه د word2jpeg.com دغه یو سایټ چې شو دا خلاص شو. نو د کې زره زه دغه اپلوډ د فایلز په دا فایل باندې کلیک کوم. کله دا فایل باندې کلیک کوم دلته څنګ کې د ګیلري ډېر اپشنې درکوي. په دا ډېر اپشنې کې به ستا خپل موبایل فایلز فولډر وي. هغه د فایل فولډر باندې چې کلیک وکړم نو تاسو په کوم فولډر کې موبایل کوم فولډر کې تاسو چې کوم یو ورډ فایل لرئ نو هغه ورډ فایل به دلته اپلوډ کړئ. نو زه هغه چې دلته فایلونه لرم د ورډ فایلونه لرم زه غواړم چې دلته د یو فایل ور اپلوډ کړم. دغه چې ورډ فایل ور اپلوډ کړم نو دلته کې څه شي کنورټ یعنې ډاونلوډ شروع شي کنورټ شروع شي. نو دا یو فایل مو ته څه شو ډاونلوډ شو وغوښته په کنورټ شو. نو تاسو به څه وکړئ د کې ډاونلوډ اپشن چې وینئ د وړیکې ډاونلوډ اپشن د مو چې دغه شی ته ورکاش کړم دغه ډاونلوډ اپشن نه به کلیک وکړئ. تاسو خپل جی پی جي هغه ورډ فایل به چې په جی پی جي یعنې وخت یو زیپ په وخت زیپ نه به سره کوم تړوي هغه طریقه زه ته ښیم. زه غواړم چې یو بل فایل هم د تا پر وکړم. دوه درې لوګو مې جوړې کړې وې د یوټیوب لپاره. نو غواړم چې دا تاسو سره هم د لږ لرنینګ سره هم شریک کړم. نو دویمه لوګو هم د ورډ فایل ده دغه زه غواړم په پکچر یعنې تصویري بدل کړم. نو تاسو مې چې دغه دا هم بدل شو. نو تاسو د اخري بټن چې د وینئ ډاونلوډ اپشن دا وړیکې بټن ډاونلوډ اپشن باندې چې کلیک وکړئ. هر کله دا نه کلیک وکړئ دا دوه فایلونه شول ډاونلوډ شو یعنې زیپ فایل غوښتل. تاسو به د زیپ فایل نه څرګندوئ هغه طریقه هم زه هم ملګرو یادونه کوم چې زما چینل درسره سبسکریب کړئ او په څنګ کې بیل نشان هم ووایئ او زما دغه ویډیوګانې نورو سره هم شریک کړئ او زما یوټیوب چینل حتما درسره سبسکریب هم کړئ تر څو نور خلک ته هم ورسېږي او لایک کمنټ هم راته پرېږدئ په دغه ویډیو باندې که چېرته مو خوښه شوې وي. نو راځو دغه دوې فولډرې مو چې کړل ډاونلوډ کړئ. دا ډېر ډاونلوډ فولډر ورډ فایل نه وي مو زیپ فایل دا وړل نه په کنورټ مې کړل. نو دلته به په ایکسټرنل سټوریج باندې کلیک وکړئ. لاندې کوز راځم د کوم ځای کې ډاونلوډ دی ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کوم. دغه انټرنل سټوریج کې چې ډاونلوډ اپشن دی دا ډاونلوډ اپشن چې هر کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به خلاصه شي کوم فایلونه چې مو زیپ وخت دي هغه فایلونه به دلته وي کنورټ شوي وي. نو کوز لاندې راځو دلته به خپله کنورټ شوي فایلونه تاسو خپله ووینئ. نو کوز لاندې راځو دلته به دوه فایلونه وینئ دغه دوه فایلونه چې دي د اخري بیخ کې وینئ زیډ آی پي دا زیډ آی پي چې شو سره وخت شوي دي. نو دغه تاسو دغه زیپ فایل باندې کلیک وکړئ. نو زیپ فایل نه کلیک وکړئ تاسو ته پکچر خپل سلیکټ شوی. نو دغه ان زیپ که په سر کې وینئ ان زیپ باندې کینسل سره په څنګ کې د مو چې شی ته ورکاش کړم د ان زیپ باندې به کلیک وکړئ. نو دا یو فایل وي چې په جی پی جي یعنې وخت یعنې په تصویر به وخت زه کلیک ته وکړم یو ورډ نه په جی پی جي وغوښته یعنې په تصویري بڼه وغوښته. نو دا یواله لوګو چې مو په ورډ کې جوړه کړې وه نو اوس مو په جی پی جي ووړم. نو راځو یو بل فایل هم دی چې هغه فایل هم درته بدل تر څو تاسو لا ښه پرې پوه شئ. دا دویم تصویر ده تاسو دا مو کنورټ کړه دا مو دوړه د زیپ نه وباسل. نو دغه غون چې مو ته نه وباسلې او زه دا زیپ فایلونه وي او زیپ فایلونه مې چې کړم په پکچر مو وړول ورډ فایلونه دا په ورډ کې مو جوړه کړې وې دا لوګو. نو دلته تاسو کې بل زیپ هم دی. نو دغه ویډیوګانې وي او دغه لرنه طریقه وه چې تاسو پرې پوه شوئ دا هم په بله طریقه وه. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زما سره پاتې شئ او د پاتې ویډیوګانو لپاره زما